د لوی بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرچکي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارژ دافر سره د ریاست الوزرا د اداري مرستیال لیدنه. په انقره کې د اسلامي امارات سفیر شیخ ثناء الله فرهمند او د ترکیې د یوه حزب د رئیس ترمنځ لیدنه. او په غزه باندې د اسرائیل د بریدونو دوام. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبه د 2024 کال د تلي 15مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارژ دافر ورونیکا سره وکتل. اغلې پوهار له افغانستان سره په ځانګړې توګه راستن شویو کډوالو او د کونړ له زلزلې ځپلو سره د اروپایي ټولنې مرستو ته په اشاره وویل چې دا ټولنه چمتو ده چې په افغانستان کې د روږدو درملنې برخه کې هم همکاري وکړي. نوموړي د اسلامي امارات له لوري د راستنو شویو کډوالو بهیر د مدیریت ستاینه وکړه او زیاته یې کړه اروپایي ټولنه په پام کې لري چې له راستنېدونکو سره د سګنې او کارموندنې برخو کې همکاري وکړي. ورته مهال د ریاست الوزرا اداري مرستیال له راستن شویو کډوالو او زلزلې ځپلو سره د اروپایي ټولنې له مرستو مننه وکړه او د اقلیمي بدلونونو، طبیعي پیښو او د راستن شویو کډوالو موضوعات ته په اشاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د کډوالو د حقونو د تامین په برخه کې خپل مسؤلیت هم ادا کړي. په انقره کې د اسلامي امارات سفیر شیخ ثناء الله فرهمند د ترکیې د هداپار ګوند له رئیس سکریا پایجي اوغلو سره وکتل. ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د کتنه کې دواړو لوریو د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان لمریز کال د لومړیو 6 میاشتو پر مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,000,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې یاده موده کې کابل، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې تر ټولو زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. احصایې او معلوماتو ملي ادارې دغه راز ویلي چې په هیواد کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر له پیل څخه تر اوسه 16,570,000 هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. او وروستۍ خبره چې د الجزیرې خبري شبکې راپور له مخې په مصر کې د حماس، اسلامي غورځنګ او اسرائیل رژیم ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو له پیل وروسته پر غزې څانګه د صهیونیستي رژیم بریدونو نسبتا کم شوي دي. د راپور له مخې تېره ورځ د اسرائیلي رژیم د بریدونو له امله په غزې څانګه کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د شهیدانو له ډلې 3 تنه د بشردوستانه مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په نشه شوي دي. قدرمن د کله عملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.